په زابل کې د ترنک سینديزې حوزې ريیس انجنیر نصیرشاه وزیري وايي چې سږکال به په دې ولایت کې د اوبو پر شپږو بندونو باندې کار پیل شي. وزیري وايي دا بندونه په مرکز کلات شاجوی او شرصفا ولسوالۍ کې موقعیت لري چې چارې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. نوموړی زیاتوي چې یاد بندونه به د 9 میلیونه افغانۍ په ارزښت ورغول شي او د په خبره چې د 30 نورو کوچنیو بندونو د سروې او ډیزاین کارونه یې هم سرته رسولي. تورې بند چې ډېر مهم بند د کلات د زابلیانو په خاطر او خصوصا د کلات خلک لپاره ده، هغه هم په پلان کې ده. حاجی محب الله مرکز کلات کې د خانان چکدم سید حبیب باختو تنګي او کاکل ورګي چې شرصفا او شاجوی کې موقعیت لري. دغه بندونه مو تیر کال تدارکاتي پلان مو ورته ورکړی و چې د اعلان ته هم لاړو، خو تر اوسه پورې کوم برنده شرکت اعلان شوی نه ده چې خپل عملا کار شروع کړي. خو سږکال ان شاء الله دا به خپل عملی کار زر تر زره به شروع کوي. د دې بودیجه تقریبا 9 میلیونه افغانۍ ده. نوموړی وایي چې زابل یو غرنی ولایت دی، د اوبو سطحه یې ټیټه ده چې د دې بندونو په جوړېدو سره به نه یوازې په دې ولایت کې د اوبو سطحه لوړه شي، ورسره به خلکو ته کاري فرصتونه رامنځته او په حاصلاتو کې به یې زیاتوالی راسي. د خلک د ژوند سطحې به جګیږي او بل زموږ حاصلاتو به زیاتیږي. سره د دې چې زموږ د خلک د ژوند اقتصادي چارې هم ډېر مهم ده چې اقتصادي لحاظ نه هم د دوی اقتصاد به لوړیږي او خلک ته د کار زمینه به برابریږي. بل لوري د زابل والي وایي چې د بندونو جوړښت د کارونو په لومړیتوبونو کې دی چې په خبره د سیمې د اوسیدونکو په خوښه یاد بندونه جوړیږي. نوموړی زیاتوي چې اوس د مرکز کلات سربیره ولسوالۍ هم د رغنیزو چارو لړۍ رسولې ده چې دا مهال د دې ولایت په 10 ولسوالیو کې یو شمېر پروژې دوام لري. موږ په انکشافي بخش کې یو څه تغییر چې د نورو وختونو سره لرو هغه دا دی چې ټوله توجه مو یوازې پر مرکز کلات نه ده. کوشش مو کړی دی چې انکشافي کارونه تر ولسوالۍ پورې وغځوو. موږ لسګونه پروژې دا کال لرو چې د زابل په 10 ولسوالۍ کې به عملي کیږي. مستقیم او غیر مستقیم به زرګونه کسان ځنې مستفید کیږي. د یادونې وړ ده چې تر اوسه په دې ولایت کې د اوبو او برېښنا لپاره کوم بند نه دی جوړ شوی چې زابلیان د جوړېدو تمه لري.